ما ته چا وی چې یاره ستا اوبر څومره دی؟ ما ورته ویل دغه حساب کتاب زه نه کوم، خو دومره پوهېږم چې ما 200 دی ولیدی چې موږ ته ترقي به وبلا شوې ده. اوس خو ګلوبل دنیا ده. موږ مثال خو د موم دی چې کم خو همکاږي پله کږېږو، موږ ته پته نه لګي چې زه کم ځای ما هغې ته پته لګي چې دا کم ځای دی. امن د ټول انسانیت ضرورت دی، د ټول دنیا ضرورت دی. ټول لیوني دي خبرې د پیسو نشلیږي د عربو ملکونه. د دې بارانونو سره بندوبست کول غواړي چې دا بارانونه پې زورور نه وي، دا سړک پې زورور پاتې شي. نو دې ته به خلک راځي. دلته چې خلک راشي هغه به دلته پیسې لګوي، هغه به دلته شپې کوي، هغه به په دا هوټلو کې وخت تېروي. دې ملک ته به زر مبادله راځي. زما په خیال چې یوازې د الهي د خلکو خیر نه دی په دې کې، دا خوشار ټول ځایونه چې کوم دي، دا چې څومره غرونه دي، په غرونو پسې خو خلک ګرځي، پکنیکونه پکې کوي، بل څه کوي بل څه کوي، سیلونه پکې کوي. دا ډېرې اوږدې کیسې دي چې زه په دې خبره کوم چې بهي موږ د کم وخت نه راتېر شوي یو، د سس نه راتېر شوي او د هغې څومره شعور مونږ لیدلی دی. بهي دا پلانې دور دی، دا ډنګرې دور دی. لکه دا جدیدیت دلته پیدا شوی و په ټوله دنیا کې. جدیدیت خپل دور پوره کړ. دا اوس دور چې کوم دی دې ته پس جدیدیت دور وایي. دغه پس جدیدیت دور چې کوم دی هغه لګي او دا دنیا بدلول غواړي. خو غضب دا دی چې فلسفه داسې ده، مسله داسې ده چې دا دنیا بدلول غواړي. دلته چا په شعرونو کې هغه ترقۍ والا خبره واورېده، ته پوه شو که نه، چې موږ ته ترقي به وبلا شوې ده. یعنې موږ هم د دې صدۍ انسانان یو، موږ هم د دې دنیا سره تړلي انسانان یو که نه. اوس خو ګلوبل دنیا ده، نو موږ ته ترقي به وبلا شوې ده. او هغه دا ده چې دا دنیا بدلول شروع شوي دي. د کله نه شروع شوي موږ په دې د سره نه یو خبر. خدا یعنی مبصرین یا ځینې پوهان خلک هغې دا وایي چې دا د 1960 نه دا بدلون شروع شوی دی. او اوس خو لکه بل څه نه کوي، لکه د خپې نه خلک راکاږي او په زور پکې بدلون وراچي. تاسو دا وګورئ، دا فیسبوک وګورئ، تاسو دا ټچ والا ټلیفون وګورئ. په دې کې موږ په زور نه بدلوي، زموږ نفسیات روزانه نه بدلوي. زموږ مثال خو د موم دی چې کم خو همکاږي پله کږېږو. نو لکه دا به څه کېږي، څنګه به کېږي؟ د وینو په قیمت یې بدلوي. دا وګورئ، دا جنګونه په دې کې تجزیه کېږي، ستاسو په خیال پکې کېږي. دا ټلیفون چې ستاسو د ټولو سره دی، تاسو کې څوک شته داسې چې په دې پوهېږي؟ یو کس پاسه چې زه پې پوهېږم، موږ پې نه پوهېږو. دا زموږ په جیبونو کې پراته دي، موږ ته پته نه لګي چې زه کم ځای، ما هغې ته پته لګي چې دا کم ځای دی. خو چې د چا ضرورت چې پته یې ولګي، هغې پته ورته نه لګي. دا مسلې دي زموږ. نو دا دنیا ما ته چا وی چې یاره ستا اوبر څومره دی؟ ما ورته ویل دغه حساب کتاب زه نه کوم، خو دومره پوهېږم چې ما 200 دی ولیدی. هغه وی څنګه؟ ما وی دغه تېرې صدۍ مې یو حصه لیدلی وه، دا پکې مو شروع ده. دا د 25 کاله خو د دې مو شو. او په دې مو سره پوه شوی ما چې زه اوس په نوې دنیا کې ژوند تېروم. دنیا مې هم نوې ولیده. نو دا په دې چې دا څه پیش کېږي، په دې موږ پوهېږو چې دا څوک پیش کوي. په دې څه پابندي شته، څه ګریپ پې شته، څه خبره پې شته، هېڅ شی نشته. هېڅوک دې ځای له را رسېدلې ده خبره چې هېڅوک په دې خبره نشي کولی. او کمال دا دی چې داسې لوبه را سره شوي چې وړولی موږ په خپله اړو. اسلحه به خلکو وړوله نه ورکوله، ټلیفون ته بیا نه پرېښه. اوس ورته ټلیفون اډو ځکه چې موږ ته پته ولګي چې بهي دا سړی په کالج کې دی، په سکول کې دی.
که نه دی دا امن و امن دا مسله ده. خدای پاک د خیر وکړي. زمونږ د ګلونو غوندې ملک دی، د ګلونو غوندې وطن هم دی. دې پکې امن راولي. امن د ټول انسانیت ضرورت دی، د ټول دنیا ضرورت دی. خدا دا چې دغه درې څلور رهبران دي په ټوله دنیا کې او ټول لیوني دي خبرې. که ټرمپ دی هغه لا ځان له لیونی دی، که هغه بل دی هغه ځان له لیونی دی، که دغه بل دی یاهو دی دغه ځان له لیونی دی. او دغه درې څلور کسان دي روس هغه ځان له لیونی دی. هغوی د جنګ ټپې غږوي او جنګ یې دې ځای له راوړی دی چې شورو هم دی او موږ ته نه یو خبر. اوس خو هغه جنګ نه دی که نه چې توره راواله او لوړ راواله چوکه راواله او لښکر جوړ کا. موږ ته خبرېږو د پیسو نه شلېږي د عربو ملکونه. ته پوه شو که نه؟ ځایېږي پکې نه. د هغې نه د فلسطین ماشومان د لوږې نه مري. دا عجیبه نه ده؟ تا سترګو ته کاته زما لومبې لومبې ګناه وه چې شونډې مې پرانیستې دي، چې شونډې مې پرانیستې دي، لومبې ټپه مې دا وه سایله که فرهادو که مجنون که ادم خانو په یو غشي ویشتلیو، په یو غشي ویشتلیو د یو حسن اداوه، په یو غشي ویشتلیو د یو حسن اداوه ستا سترګو ته کاته زما لومبې لومبې ګناه وه چې شونډې مې پرانیستې دي، لومبې ټپه مې دا وه. ډېره زیاته مننه. خدای هم ښه لره. دا مونږ به دغه هم را په سر دی مزل هم. او که مونږ ډوډۍ ته ایثار نه شو نو په لاره به ځان له سره والو او په لاره خورو نه.